نوم دې څه دی؟ کوم ځای اوسېدونکی؟ زما نام دی ګلا خان او د ورګونو د پکتیکا ولایت د ورګون د ولسوالۍ د پیرګوټي د سپېره واس جمشید. ښه، ګلا خانه تا ته که راغلاست وایم خپرونه کې دا راته ووایه چې دغه تخمونه د څه شي تخمونه دي او دغه تخمونه تاسو له کوم ځای نه راوړي؟ معنا دغه تخمونه موږ د کندهار نه د جلال آباد نه کابل نه داسې د پاکستان نه راوړو او هندي تخمونه پکې راوړو چې مقصد دغه دی چې قسم قسم شی راوړو دلته موږ خرڅوو په امریکا کې. ښه، څومره وخت کېږي دغه تخمونه دلته خرڅوي؟ زما تقریبا دغه 9 کاله کېږي چې دلته په امریکا کې خرڅوم. مخکې مو د اردن کې دوکانونه وي، اوس هم دوه دوکانونه اردن کې لرو او یو دوکان پاکستان کې لرو، یو د پکتیکا کې لرو. په دغو تخمونو کې د څه شي تخمونه دي او دلته خلک کوم ډېر خوښوي په دغو؟ معنا دغه دلته خو د هندوانې تخمونه لکه اصل هم ډېر زیات ورکوي او نور تخمونه موږ سره مختلفه تقریبا 200 قسمه تخمونه لرو چې ګندنای لرو، پالک لرو، مولی لرو، ملوسرخاک لرو، داسې وغیره وغیره ډېر ثمرونه لرو. دغه تخمونه چې تاسو راوړئ له جلال آباد یا له کندهاره د دغو د حاصل په اړه ځکه د هغه جوا او د دې جوا سره توپیر لري، تاسو د دوی د حاصل او هغه خلکو ته چې ورکوئ هغوی ته څومره ډاډ ورکوئ؟ دغه تاسو ته ضمانت درکړل شوي، تاسو یو خلکو ته ضمانت ورکوئ؟ مقصد دغه دی وروره چې کوم شی ضمانت ولرو هغه شی ضمانت ورکوو، چې کوم شی ضمانت نه لري هغه موږ په ضمانت باندې نه ورکوو، ځکه چې سبا دپاره موږ ته مشکل ځنې جوړوي او ضمانت چې کوم شي ضمانت وي بیا هلته موږ ته دویم ضمانت راکوي کمپنۍ والا بیا ووایي چې مقصد دغه شي ضمانت شته بیا موږ هم خلکو ته په ضمانت باندې ورکوو. مقصد د کومې هوا والا شی وي په هغې طریقه باندې هغه شی موږ ورکوو. په دې کې داسې وي چې د کندهار، جلال آباد او د خوست د ګرمو هېوادو والا چې کوم مالونه دي هغه هم راسره شته ده او د پکتیکا داسې چې یخ وطنونه وي هغې والا هم لرو. دا خو به تاسو مخکې هم خلکو ته ورکړي، دوی سم ډول حاصل ترې اخیستي که په دغو کې بېکاره تخمونه هم راغلي چې خلک پرې شکایت کوي؟ په دې کې مقصد وروره دا شی دی که نه چې ځینې شیونه دي چې هغه په 50 ګرامه مقصد موږ 50 روپۍ ورکوي او ځینې شی وي هغه شی وي یو لکه یو اصل کوي، یو پاصل کوي، یو شی وي هغه په 200 روپۍ وي 50 ګرامه، هغه د ضمانت والا وي. بېکاره شی هم راوړو، روغ شی هم راوړو چې بیا کوم نمونه شی د خلکو په کار وي بیا هغه نمونه موږ هم ورته ورکوو. دلته د پکتیکا خپله د پکتیکا تخمونه شته چې دلته خلکو اخیستي او بیا تاسو بېرته یې خلکو خرڅوئ، له هغو نه م اخیستي او بېرته یې خلکو خرڅوئ؟ خپله د پکتیکا د سیمې او د پکتیکا والا دا خلک اکثره چې څوک 10 جربه 12 جربه مځکه ولري مقصد هندوانه یې کرلې وي، تخم یې ځینې ټول کړی وي، موږ ته یې راوړي بیا موږ ځینې واخلو. دغسې چغندر، دغسې پالک، داسې وغیره وغیره نور شیونه چې ډېر شیونه دي چې پکتیکا کې خپله زیات تخمونه خلک ځینې اخلي. دلته د تجارت لپاره یو هغه د کورو لپاره دی چې هر شی خلک کوي، دلته د تجارت لپاره خلک ډېر کوم تخمونه وړي یا کوم شی ډېر وړي چې هغه وکړي او بیا تجارت لپاره بېرته بازار ته وړاندې کړي او خرڅ کړي؟ موږ نه اکثره دغه سره بانجان هم ډېر وړي، بېنډۍ هم ډېرې وړي، بامیه او مقصد دغه د هندوانه ډېره کرله کېږي دلته د پکتیکا کې.